السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د نن موضوع مو د نه شهوت معرفت او درملنه. اول راځو نه شهوت څه ته وایي او درملنه یې څه ده، د اړوند خبرې کوو. امکان لري د نن ویډیو یو څه اوږده سي. معرفت یې چې شته وایي جنسي رابطه، مخکې له دې چې دا ویډیو ته ولاړ سو دا خبره وایي تاسو په خپل ذهن کې ځای کوئ چې جنسي رابطه یو اتومات حرکت نه دی. جنسي رابطه داسې یو شی نه دی چې ته یو سویچ وایې او شروع کیږي. نه خیر، جنسي رابطه یو اتومات حرکت په هیڅ وجه نه دی. وایي ښځه او نارینه د جنسي رابطې لپاره مناسب شرایطو ته ضرورت لري تر څو ښه جنسي رابطه ولري. یو خو دا عامه جنسي رابطه ده چې عام خلک جنسي رابطه نیسي، حتی د جنسي رابطې په خوند نه یې خبر، د جنسي رابطې په ګټو نه یې خبر، بس یو لکه حیوان یو غریزه ورته راپورته سي او د غریزه ته جواب ووایي، په اصل مفهوم د جنسي رابطې نه پوهېږي. که تاسو غواړئ وایي ښه جنسي رابطه ولرئ او ښه شهوت ولرئ، نو تاسو یو ښه شرایطو ته ضرورت لرئ. راځو موږ وایو څنګه شرایطو ته اړوندې خبرې کوو. وایي غلط شرایط چې دي د جنسي رابطې دپاره، یو دا دی چې د فیزیکي نګاه څخه، د فیزیولوژیکي نګاه څخه، د بیولوژیکي نګاه څخه ته مشکل ولري. دوم د رواني نګاه څخه مشکل ولري. دریم د محیطي نګاه څخه مشکل ولري. او څلورم خپل منځنۍ د میړو معاینه خپل په مابینځو کې مشکل سره ولري، نو ستاسو جنسي رابطه چې شي کېږي د نه شهوت سبب ګرځي. راځو وایي بغیر یو عمومي علت چې زموږ د نه شهوت سبب کېږي، هغه دا دی خپل د ژوند د ملګري بغیر و بل چاته جنسي احساس درلودل. د ژوند ملګری لري، زه پر بل چا مینېږي. دغه مشکل نارینه هم ډېر لري. نارینه ډېر مین کېږي او بیا مېرمنې ته هغه احساس نه لري لکه څه رقم چې هغه نوي ښځې ته لري. وایي نه شهوت یعنې فرد خود انزالي کوي یا هم بل چاته احساس لري. په رابطه کې دا ډېر و نارینو ته متوجه ده، ښځې ته هم متوجه ده. بعضې ښځې په خود انزالي اخته وي، میړه ته آل نه وایي. بعضې نارینه په خود انزالي اخته وي، مینې ته آل نه وایي. نو دوی یو بل ته شهوت نه راپورته کېږي، ځکه چې دوی هلته یو بل سیسټم لري د شهوت د راپاړولو او د شهوت د سړولو لپاره. نو بل وایي د نه شهوت ځینې موقعیتي علتونه لري چې هغه به اوس ووایو. یو بې اتفاقي ده. میړه او میرمن خپل په مابینځ کې اتفاق نه سره لري، یو د بل په خویو په خواصو نه دي پوه، یو بل سره پوهه نه لري جنسي. دوم د جذابیت نشتون دی. او دریم خسته کوونکې جنسي رابطه. ګرد عمر یو رقم جنسي رابطه نیسي، ګرد عمر یې پر چپرکټ باندې شیچایي روجایي اواړي، ګرد عمر پر دغه چپرکټ جنسي رابطه نیسي. خو دا جنسي رابطې به څه خوند دي؟ په خونه کې باید تغییرات راسي، باید رنګونه تغییر وکړي، باید پوزیشنونه د جنسي رابطې تغییر وکړي، ډولونه یې تغییر وکړي. د جنسي رابطې اړوند باید زموږ علمونه ډېر سي تر څو موږ ښه جنسي رابطه ولرو. د نه شهوت رواني دلایل څه دي؟ راځو. ژور خفګان دی. ژور خفګان د دې سبب کېږي چې موږ د نه شهوت احساس ولرو، حتی کېدای سي شهوت ونه لرو. نو حل لاره یې چې شته چې موږ باید خپل ژور خفګان درملنه وکړو. ګورئ، اول یې زه تاسو ته د نه شهوت دلیلونه وایم، بیا یې وروسته د حل لارې هم درته وایم. د بعضو هورمونو کمښت په نارینو کې د دې سبب کېږي چې دوی جنسي اشتها یا هم د دوی شهوت کم سي. زه نوم نه اخلم د دا هورمونو، ځکه دا هورمونونه که چیرې یو څوک خپل ځان ته ولګوي، کېدای سي د کینسر د پیشرفت سبب سي. نو موږ یو نوم نه اخلو، په ویډیو کې د نوم اخیستلو اجازه نه لرو. خو که تاسو مراجعه وکړئ، تاسو ټیسټ کوو چې آیا هورمونونه مو کم دي که یا. په ښځو کې هورمونونه په جنسي رابطه کې رول نه لري. دا ډېر جالب موضوع ده او ډېره جالبه څېړنه ده. د ښځې هورمونونه ډېر په دغه بخش کې تر اوسه پورې څېړنه نه ده تایید سوې چې دوی رول لري، کوي رول.
شهوت پارېدل وایي جنسي رابطې ته آمادګۍ لپاره موږ باید فیزیولوژیک تغییرات احساس کړو. یعنې چې کله چې شهوت وپارول سي باید موږ په خپل بدن کې فیزیولوژیکي تاثیرات احساس کړو، لکه په نارینو کې د نعوظ یا شخوالی، په ښځو کې د واژن لوندوالی د دې سبب کېږي چې زما شهوت راپارېدلی دی. په نارینو کې ځینې د شهوت مشکلات دي چې دوی نعوظ ته نه رسیږي، شخوالي ته نه رسیږي، او یا هم شخوالي ته ورسیږي حفظ کولی یې نسي هغه شخوالی بیرته د لاسه ورکړي، چې دا هم قابل د درمان دی او روانشناس تاسو سره کومک کولی سي چې تاسو یې درمان وکړي. ښځو کې د شهوت مشکل د واژن نه لوند کېدل دي. بعضې ښځې واژن یې نه لوند کېږي، علت یې دا دی چې دوی شهوت نه راپارول کېږي. دا هم باید ټیسټ سي، باید تداوی وسي، باید جدي توجه ورته وسي. شهوت څه دی؟ شهوت د قوي تعامل او فیزیکي تحریک نتیجه ده. میړو مینه خپل په مابینځ کې باید تعامل سره وکړي، بیا فیزیکي تماس سره ونیسي. جنسي رابطه داسې نه ده چې ته دستي ځې مینې ته هله ژر کوه ما داسې زه جنسي رابطه نیسم، نیسي. دا جنسي رابطه نه سول، دا خوند نه سو، دا خو ژوند نه سو، دا خو د حیوان په رقم جنسي رابطه سو. د انسان جنسي رابطه چې ده ډیره د انسان پر وجود باندې تاثیر لري. موږ باید ډیر خوند ځینې واخلو او ډیر ښه تحصیلات خپل پر وجود باندې د جنسي رابطې څخه پرېږدو. نو د دې لپاره چې ښه جنسي رابطه ولرو باید میړه او مینه خپل په مابینځ کې تعامل سره ولري. یو موضوع په دغه ځای کې زه تاسو ته وایم، بعضې وخت چې موږ د جنسي تیري سره مخ کیږو، هغه جنسي تیری که چیرې د بیګانه کس له طرفه وي او یا هم مثلا بعضې وخت میړه هم پر چا جنسي تیری کوي، ښځه د خوند احساس وکړي خو بیا عذاب وجدان ورته پیدا وي چې ولا دغسې شهوت مې راوپارېدی. دې ته شهوت پارېده نه وایي. ګورئ د جنسي رابطې لپاره یو فیزیکي تماس مهم دی او یو د تعامل دی د دوه انسانانو تر مابینځ. بعضې وخت چې پر موږ جنسي تیری کېږي دا خوند موږ د فیزیکي تماس څخه ترلاسه کوو، نه د تعامل د نګاه څخه. یعنې د دې لپاره چې موږ یو ښه جنسي رابطه ولرو، موږ اول باید تعامل یې د افرادو تر مابینځ او بیا چې وسي فیزیکي تماس وسي، دې ته موږ جنسي رابطه وایو یا هم د شهوت پارېدل ورته وایو. خو که چیرې د تنها د فیزیکي تماس په توسط موږ جنسي پاړول کېږو، دا یعنې زموږ حقیقي جنسي پارېدل نه دي. حقیقي جنسي پارېدل هغه دی چې د فردونو تر مابینځ تعامل هم راسي. راځو درملنه یې څه ده؟ د دا مشکلاتو درملنه څه ده چې موږ جنسي رابطې ته نه آماده کېږو، موږ د جنسي رابطې کې مشکلات لرو، څنګه کولی سو خپل دغه مشکلات حل کړو؟ پر دا باندې به بحث وکړو. وایي اغیزمن عوامل د نه شهوت درې دانې چې یو بیولوژیکي دي، یو رواني دي، یو خپل منځني دي، چې اوس یې اړوند موږ خبرې کوو. اول یې به پر بیولوژیکي باندې خبرې وکړو. وایي جنسي رابطې ته د ډېر ښه یا ډېر بد په سترګه مه ګورئ. بعضې انسانان وایي پلانکۍ رابطه مې ډېره ښه وه، پلانکۍ رابطه مې ډېره خرابه وه. جنسي رابطه کې ډېر ښه او ډېر خرابوالی نشته. هره جنسي رابطه باید منحصر به فرد تعریف سي او د هر یوې خوند ته درناوی موږ ولرو. راځو وایي کوم بیولوژیکي عوامل د دې سبب کېږي چې زموږ جنسي رابطه را خرابه کړي. زه تاسو ته وایم تاسو کوشش وکړئ د دغو منع ځینې وکړئ او یا هم تداوي وکړئ. سګریټ څکول، که تاسو سګریټ څکوئ ستاسو جنسي رابطه به مشکلاتو سره مخ وي. تاسو کوشش وکړئ سګریټ پرېږدئ تر څو ښه جنسي رابطه ولرئ او ښه جنسي رابطه چې تاسو برقرار کړئ تاسو ځوان پاتې کېږئ. الکول نه څښل، د شرابو نه څښل، د فشار او زړه ناروغي که انسانان ولري، که چیرې خپل پر سر باندې دواوې خوري، د ښه ډاکټر تر درملنې وړاندې نه د دوی هم جنسي رابطه ګډوډ کېږي. که تاسو د وینې فشار یا هم د زړه ناروغي لرئ، کوشش وکړئ یو ښه متخصص ډاکټر پیدا کړئ تر څو تاسو ته ښه دوا درکړي چې ستاسو د جنسي مشکلاتو سبب نه سي. د بدن جسمي روغتیا، تاسو د دې لپاره چې ښه جنسي رابطه ولرئ باید خپل د بدن مکمل چیک اپ په هر شپږو میاشتو کې وکړئ. ستاسو ویټامین ډي څومره ده،
کلسیم مو څومره کم دي، هورمونونه مو سره کم دي، ستاسو مولټي ویټامین سره کم دي، ستاسو په بدن کې د چیش کمښت ده، د چیش کمښت نشته، آیا د شکر ناروغي لري که یا آیا تایراید لري که یا. په دا شانو باید خپل د بدن تاسو خبر اوسېږئ او په 6 میاشتې کې خپل د بدن چیک اپ وکړئ تر څو تاسو خپل د بدن ته حاله خبر واوسېږئ او بیا تاسو ډېره ښه جنسي رابطه تجربه کولی شئ. د زړه او رګونو ناروغي هم د دې سبب کیږي چې زموږ په جنسي رابطه کې مشکلات پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مشکل حل کړئ تاسو باید ښه ډاکټر پیدا کړئ تر څو ښه دوا درکړي او ستاسو د بدن سره مطابقت ولري او تاسو به ډېر ښه جنسي رابطه لرئ. د شکرې ناجوړي او د هغو ناجوړیانو څخه ده چې جنسي رابطه ډېره ګډوډه کوي. د دې دپاره هم حل لار دا ده چې تاسو داسې ډاکټر پیدا کړئ چې ستاسو د بدن مطابق په ښه دوا تاسو ته درکړي. دوام عامل چې دی د شهوت د نشتون هغه رواني عاملونه دي. راځي پر رواني عاملونو باندې خبرې کوو. وایي هر هغه شی چې زموږ تمرکز را خرابوي هغه زموږ جنسي رابطه هم را خرابوي. راځو په دا روان خبرې کوو چې چی د دې سبب کېږي چې رواني نګاه څخه زموږ جنسي رابطه را خرابه کړي او څنګه کولی شو هغه سم کړو. اول چې دی ښه احساس، موږ باید ښه احساس ولرو، هم ځان ته هم د ژوند ملګري ته. او زموږ ښه احساس چې متضرر کوي یو ژور خفګان دی او یو کمپلیکس پی ټي اس ډي ناجوړي ده یا پی ټي اس ډي. دغه د دې سبب کېږي چې موږ خپل ځان ته ښه احساس ونه لرو. نو د دې لپاره چې ښه جنسي رابطه ولرئ باید د ژور خفګان او پی ټي اس ډي ناروغۍ درملنه وکړئ. ملګري ته جذب کېدل یو شرط د ښه جنسي رابطې یا هغه څه چې زموږ شهوت راسموي، ملګري ته باید جذابیت موجود وي او موږ د دې لپاره باید کار وکړو. هم باید نارینه دې ته کار وکړي چې ښځه ځان ته جذب کړي او هم ښځه دې ته کار وکړي چې نارینه ځان ته جذب کړي. مثبت دید ملګري ته، موږ باید خپل ملګري ته ښه مثبت دید ولرو. مثبت دید جنسي رابطې ته پر لذت باندې تمرکز کول باید موږ په ځان کې کوي کې تر څو وکولی شو ښه جنسي رابطه ولرو. نوښت ولرو په جنسي رابطه کې. جنسي رابطه کې باید نوښت موجود وي. داسې نه چې همیشه یو رقم جنسي رابطه برقراره کوي. پر ځان باندې باور، پر ځان باندې باور چې زه ښایسته یم، زما په ژوند ملګري زه ګرانه یم. دغه د ځان باور د دې سبب کېږي چې موږ ښه شهوت را وپارېږي او ښه جنسي رابطه ولرو. ښه محیط د جنسي رابطې دپاره هم زموږ د جنسي رابطې قویتوب سبب کېږي. ښه رفتار د جنسي رابطې سره. موږ بعضې انسانان د جنسي رابطې سره ښه رفتار نه کوو. که چیرې موږ دا زده کړو چې د جنسي رابطې سره ښه رفتار وکړو، په نیک نظر ورته وګورو، خوښ مو یې، نو بیا موږ ښه جنسي رابطه برقرارولی شو. خپل منځنۍ عاملونه د شهوت چې موږ کولی شو هغه سم کو، هغه دا دی چې د میړو معاینت سره کم روابط سره لري خپل په منځ کې. آیا یو بل ته احترام لري؟ آیا یو بل ته جذب کېږي؟ آیا یو بل ته مینه لري؟ آیا یو بل ته جنسي غوښتنې لري؟ آیا خپل ځانو ته رسیدګي کوي؟ زه بعضې وخت وایم د پښتنو ډېرې ښځې ځان ته رسیدګي نه کوي، وریښتان نه ښایسته کوي، بدن نه ښایسته کوي، ښایسته کالي نه اغوندي، ځان ته توجه نه کوي. د دوی هم ګناه نه ده، بېچارهګانې د ټولو کور مسؤلیت یې په غاړه، ځان ته رسیدګي نشي کولی. نو نارینه یې هم ښه جنسي رابطه نه تجربه کوي. که تاسو نارینه غواړئ ښه جنسي رابطه تجربه کوئ، تاسو باید خپل میرمنو ته هوسایي راولئ. که چیرې یو ښځه هوسایي د بدن چیکاپ یې په 6 میاشتو کې وسي او په بدن کې د ویټامین ډي او کلسیم او اوسپنې او مولټي ویټامینو دا شیانو کمښت ونه لري، نو قرار ده ښځه ډېره ښه جنسي رابطه درکوي او ډېره ښه به در سره رواني. خو که ښځه ستړې او وضعیت یې خراب وي، هغه ښه جنسي رابطه نه درکوي. نو تاسو نارینه هم کوشش وکړئ 6 میاشتو کې خپل د بدن چیکاپ وکړئ تر څو تاسو کلسیم، ویټامین ډي، مولټي ویټامین، اوسپنه په بدن کې مو ټول شیان منظم وي. که هر څه منظم وي په بدن کې، تاسو به ډېره ښه جنسي رابطه ولرئ او خوند به ځینې واخلئ او تاسو به ځوان پاتې شئ. خو که تاسو په ښه توګه جنسي رابطه نه برقراره کوئ، مشکلات لرئ، تاسو به په رواني ستونزو د جنسي رابطې له طرفه اخته شئ او ستاسو وجود به ناروغه وي. نو د دې لپاره چې ښه جوړ صحت ولرئ، کوشش وکړئ ښه جنسي رابطه برقراره کړئ. وایي یو اخري خبره چې زه تاسو ته وکړم، د دې لپاره چې ښه جنسي رابطه ولرئ باید تاسو میړه او معاینه دواړه خپل ځان ډېر ښه پریزنټ کړئ یو بل
ده. پریزنټ کول یعنی یو خپل ځان و د ژوند و ملګري ته خپل د ځان ښه ورژن ښکاره کوي، ځان سینګاروي، ښایستې خبرې کوي، په ښایسته الفاظو خبرې کوي، ادا کوي. ښځه باید دلربایي ولري، میړه باید مردانګي ولري. دا د دې سبب کیږي چې تاسو یو بل ته اشتها ډیره سي او ښه جنسي رابطه ولري. مننه چې تر دا مهاله پرې مو غوږ راته ونیوئ.